د رب په سپېڅلي نامه سلامونه ستړي مزه تاسو ته چال ټلویزیون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي زموږ قربانه مصلیفه کاکړ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرت د عالی کمشنري رئیس عرفات جمال له پاکستان او ایران غوښتي چې جبري توګه د افغان کډوالو له ایستلو لاس په سر شي. نوموړي همداراز په کوربه هیوادونو کې له افغان کډوالو سره پر مناسب چلند له ټینګار سربیره زیاته کړې. ملګرو ملتونو چمتو دي چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د خوندي ستوني په برخو کې له پاکستان او ایران سره همکاري وکړي. د نومبر د 5 نیټې د شنبه په ورځ پر ایران باندې د اسرایل له حمله وروسته د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له مشر څخه د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچي د لیک یو برخه خپره کړه. په دغه لیک کې عباس عراقچي له امنیت شورا څخه هم غوښتي چې د اسرایل د سخت سرغړونې او غیر قانوني کړنو د مخنیوي لپاره بیړنۍ غونډه وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې اسرایل حساب ورکوونکي دي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په ایران کې په پوځي مرکزونو باندې د اسرایل د حمله په خبرګون کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت په خامخا دغه حمله ته ځواب ورکوي. قالیباف د پارلمان په تالار کې وکیلانو ته وویل د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتونو د منشور د 50 ماده له مخې د مشروع دفاع د حق په چوکاټ له خپل ځانه دفاع خپل مکلفیت ګڼي او د اسرایل د پوځ یرغل ځواب ورکوي. د احصایې ملي ادارې د روان کال د میزان په میاشت کې د سباند 140,000 برېښنايي پیژندپاڼو د ویش کېدلو خبر ورکړی دی. یا د ادارې د یو خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان 1403 کال په میزان میاشت کې د ټولو هیواد په کچه د برېښنا پیژندپاڼو او اسان خدمت 28 څانګو له لارې 140,840 هیوادوالو ته پیژندپاڼې ویشلې دي. د کندهار ولایت د زراعت ریاست وایي چې د روان کال په جریان کې تر دا مهاله له کندهار، هلمند او روزګان څخه 40,000 ټنه پنبه بهرني هیوادونو ته صادره شوې ده. د یاد ریاست مسؤلین وایي چې دغه صادراتو لویه برخه پاکستان او ایران ته صادر شوې دي. د کورجستان واکمن ګوند چې د لویدیځ له سیاستونو سره مخالف دی دغه هیواد د پارلماني ټاکنو د لومړۍ پایلوبې له خپرېدو وروسته اعلان وکړ چې اکثریت رایې ګټلې دي. د ټاکنو کمیسیون وایي د رایې د 70% رایو له شمېرنې څخه د ترلاسه شوې لومړنۍ پایلوبې له مخې دغه ګوند 53% رایې ګټلې او د لویدیځ پلوه ګوندونو ائتلاف ته یې ماته ورکړې ده. د اسرایل ولسمشر اسحاق هرتزګ د عقرب په 5مه د شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د دوه اړخیزو همکاریو په یو برخه کې د اسرایل ولسمشر اسحاق هرتزګ د عقرب په 5مه د شنبه په ورځ د امریکا متحده ایالاتو دوه اړخیزو همکاریو په برخه کې د اسرایل رښتینی متحد وبلل. هرتزګ په بیان کې وویل زه په ځانګړې توګه زموږ د لوی دوست متحده ایالاتونو د رښتینی متحدت د ښکاره او پټو همکاریو څخه مننه کوم. امریکا یو شمېر هندي اتباع چې د قانوني اجازې پرته متحده ایالاتونو ته داخل شوي وایستلي دي. د راپورونو له مخې د اکتوبر 2023 او سپټمبر 2024 ترمنځ له 90,000 څخه ډېر هندیان پیژندل شوي وو چې هڅه یې کول په غیر قانوني توګه امریکا ته داخل شي. امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ وویل هغه هندي اتباع چې په امریکا کې پرته له کوم قانوني اسنادو څخه ژوند کوي د اخراج په پروګرام کې به شامل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله څرګنده کړې چې پر ایران د اسرایل وروستي هوایي بریدونو په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو روان فصل پای ته ورسوي. ولسمشر بایدن د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل داسې ښکاري چې اسرایل له پوځي هدفونو پرته بل څه نه دي په نښه کړي او هیله لري چې دا کار پای ته ورسیږي. د جو بایدن اداره اندېښمنه وه چې شاید اسرایل د ایران تیل زیرمې او یا اټومي تاسیسات په نښه کړي. په فیلیپین کې د ټرامي په نوم توپان پر مهال د سختو سیلابونو او ځمکې ښویدو له امله د مړو او ترتم شویو شمېر نږدې 130 کسانو ته ورسېد. د فیلیپین د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي توپان د جمعې په ورځ دغه هیواد په شمال لویدیځ کې پیل شو چې لږ تر لږه 15 کسان تر اوسه پورې مړه کړي او 140 نور ترې تم دي. د روسیې په کریوب سیمه کې د یوه هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 4 کسان مړه شوي دي. د روسیې د بیړني حالات وزارت پرون وویل د پخواني شورای اتحاد پر مهال دغه جوړه شوې MI2 ډوله هلیکوپټر بیلینکین کلي ته څیرمه نسکوره شوې ده. د راپورونو له مخې په هلیکوپټر کې د پیلوټ ترڅنګ یو ډاکټر او 2 روغتیایي کارکوونکي موجود وو.
د ایران د نیشاپور د کرنې مشر علي مبارکي وایي سره له دې چې زعفران له ایران افغانستان ته صادریږي خو دغه هیواد د ایران د زعفرانو اصلي سیال دی. هغه دغه څرګندونې پرون په نیشاپور کې د ایران د زعفرانو د ملي ورځې په لمانځن غونډه کې وکړې. بلخوا د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویلي و چې په 1402 کال کې افغانستان د 29 میلیونو ډالرو په ارزښت همدارنګه په بلجیم کې د مزه نړیوال انسټیټیوټ سږکال ویلي چې له لابراتواري ازموینې وروسته د هرات زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړ. د هسپانیا د پورټوال دوه مخکښو کلوبونو بارسلونا او ریال مادرید د لالیګا په 11مه اونۍ کې سیالي وکړه چې 4-0 په وړاندې بارسلونا وګټله. تر یادې بریا وروسته د نمرو په جدول کې د بارسلونا نمرې 10 ته ورسېدلې او په اول مقام کې پاتې شو. ریال مادرید په 24 نمرو سره لا هم په دوهم مقام کې قرار لري. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لاند خبرونه له ملتیا مو مننه تر بیا شئ چارې